TeachTeam.online ویب سایټ ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې موږ تاسو د ویب سایټ په اړه پوره معلومات درکړو. ویب سایټ ته د ننوتلو لپاره باید موږ یو براوزر ولرو. تاسو په کمپیوټر کې چې هر ډول براوزر انسټال وي د هغه څخه استفاده کولی شئ. زه د مایکروسافټ ایج براوزر څخه استفاده کوم او راخلاصوم یې. په سرچ کې ورته TeachTeam.online لیکم. زه ویب سایټ ته داخل شولم. تر څو موږ په TeachTeam ویب سایټ کې درس پیل کړو. د درس پیلولو لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې موږ باید په TeachTeam ویب سایټ کې یو اکاونټ جوړ کړو د ځان لپاره. د اکاونټ جوړولو لپاره موږ لومړی ساین اپ کوو. ساین ان موږ هغه وخت کولی شو کله چې موږ ساین اپ کړی نو موږ لومړی ساین اپ کوو. په ساین اپ کې موږ خپل معلومات ور اضافه کوو چې نوم، تخلص، ایمیل او هم پاسورډ دی. موږ هم کولی شو چې د فیسبوک او هم د ګوګل آی ډي د لارې هم ساین اپ وکړو. موږ خپل معلومات لیکو، نوم لیکو، تخلص لیکو او هم خپل ایمیل ورته لیکو. پاسورډ هم ورکوو. او وروسته ساین اپ تڼۍ ور وهو. اوکې، موږ ساین اپ وکړئ. دغه موږ رجسټریشن د TeachTeam ادارې غړو ته ورځي او هغوی بیا قبلوي. تر ساین اپ وروسته موږ ساین ان ته ځو او خپل اکاونټ ته ساین ان کیږو. ایمیل او پاسورډ ورکوو. هغه ایمیل او هغه پاسورډ چې موږ په ساین اپ کې ورکړی وو. ریممبر می هغه وخت استعمالوو کله چې موږ غواړو چې دغه زموږ اکاونټ په دغه کمپیوټر کې پاتې سي. هر وخت زما څخه ایمیل او پاسورډ ونه غواړي نو موږ ریممبر می ټیک مارک کوو، که نه یې همداسې پرېږدو او لاګین وهو. چې دا موږ ویب سایټ کې خپل اکاونټ ته داخل شولو چې دا زموږ اکاونټ دی. زموږ د اکاونټ په اړه معلومات دي چې موږ تغییر هم پکې راوستلی شو. موږ راځو د کورسز برخې ته چې په دې برخه کې مختلف کورسونه په مختلفو مضمونونو په اړه تدریسیږي چې تاسو د هر کورس په اړه معلومات ترلاسه کولی شئ او لوستلی شئ. راځو کلاس را خلاصوو. تاسو ګورئ چې دلته د کلاس په اړه ټوله معلومات موجود دي تر څو د کلاس په اړه په ښه ډول وپوهیږو. د آل سبجیکټ په برخه کې تاسو خپل د خوښې مضمون پیدا کولی شئ. په آل ټیچرز کې تاسو د مختلفو مضمونونو استادان وینئ چې خپل د خوښې استاد هم پکې پیدا کولی شئ. که چیرې تاسو غواړئ یو مشخص استاد یا هم کلاس پیدا کړئ نو تاسو په سرچ کې د استاد نوم یا هم د کلاس نوم ورکړئ نو تاسو ته په ژر پیدا کولو کې مرسته وکړي. هر کلاس ځان ته یو مشخص آی ډي لري. دا آی ډي کیدای شي تاسو د استاد لخوا یا هم د یو بل چا لخوا واستول شي چې تاسو یې په سرچ کې ورکوئ او همهغه کلاس چې تاسو غواړئ درته پیدا شي. تاسو ګورئ چې ما یو آی ډي په سرچ کې ورکړله او همهغه کلاس یې راته پیدا کړئ. دا هغه کلاس دی کوم چې زه غواړم داخله پکښې وکړم. د درس شروع کېدو دپاره په کلاس کې داخله مهمه ده یا هم انرول. انرول هغه وخت موږ کوو کله چې موږ غواړو په کلاس کې داخله وکړو. انرول ورته کوو. یس، موږ انرول ورته وکړئ چې دا انرول بیا ځي استاد ته یا هم اداري بخش کې کوم کسان هغه یې ګوري چې تاسو انرول یا قبلوي یا هم ردوي. انرول قبول سو او موږ په کلاس کې داخله وکړله. تر داخلي وروسته دغه کورس د پیدا کېدو دپاره چې موږ داخله ورته کړې ده بیا کورسز ته نه ځو او نه هم آی ډي یا هم نوم په سرچ کې ورکوو بلکې موږ ځو انرول کورسز ته. انرول کورسز کې هغه کورسونه شته چې موږ انرول ورته کړي او یا هم موږ داخله پکې اخیستی. تاسو ګورئ کوم کلاس چې موږ انرول کړی وو هغه دلته په انرول کورسز کې اضافه شوی دی. دا یو کلاس دی، کیدای شي تاسو مختلفو کلاسونو کې انرول کړي 3، 4 یا 5 چې هغه دلته په انرول کورسز کې اضافه کیږي. کلاس خلاصوو. تاسو ګورئ چې دلته د کلاس په اړه ټوله معلومات موجود دي. راځو دلته څو اپشنونه دي چې لومړی اورویو ده چې په دې کې د کورس ټوله معلومات لیکلي دي. د ریکارډینګز په برخه کې تاسو چې کوم درس د استاد سره ویلی ټوله کلاس ریکارډ کیږي او بیا د ریکارډینګز په برخه کې ساتل کیږي. انسټرکټر د استاد په اړه مکمل معلومات دي یا هم د استاد بیوګرافي ده.
پر ریویو کې د زده کوونکي نظر د استاد په اړه او یا هم زده کوونکي استاد ته ریټینګ ورکوي یا هم نمرې ورکوي. راځو مهمې برخې ته. هغه دا دی چې که چیرې غواړو موږ کلاس ته داخل سو یا هم درس شروع کړو، نو د هغه دپاره موږ جوین سیشن ورو. جوین سیشن باندې موږ کلاس ته داخلېدلی سو یا هم د استاد سره لیدلی سو. تاسو ګورئ موږ ته داسې میسیج راوړي چې کلاس ناټ سټارټ پلیز ویټ. دا په هغه وخت کې راوړي کله چې کلاس نه وي شروع سوی، یعنی استاد تر اوسه کلاس ته نه دی داخل سوی. کلاس ته موږ تر هغه وخته نسو جوین کېدلی کله چې استاد کلاس نه وي شروع کړی. نو موږ باید څنګه پوه سو چې استاد راغلی دی او کلاس یې شروع کړی دی. د هغه دپاره موږ یو علامه لرو چې پر دغه کلاس باندې د لایو علامه ښکاره کیږي. د لایو علامه هغه وخت ښکاره کیږي کله چې استاد په کلاس کې موجود وي. نو د لایو د علامې دپاره موږ دغه ټیپ ته ریفریش ورکوو تر څو دغه د لایو علامه ښکاره سي. نو ټیپ ته ریفریش ورکوو. تاسو ګورئ چې پر کونج باندې د لایو علامه پیدا سوه. دا په دې معنی چې استاد کلاس ته داخل سوی دی، کلاس شروع سوی دی. نو په دې صورت کې بیا موږ کولی سو چې کلاس ته جوین سو. راځو کورس را خلاصوو. ګورو چې دلته هم د لایو علامه سته، یعنی استاد راغلی دی. جوین سیشن ووهو تر څو موږ کلاس ته داخل سو. موږ ته دغه اپشن راوړي موږ مایکروفون انتخابوو تر څو د استاد سره خبرې وکولی سو. د اواز د چک دپاره کله چې مو خپل اواز واورېدی یس ووهو. موږ کلاس ته داخل سولو. ګورو چې استاد په کلاس کې حاضر دی. موږ هم خپل کیمرا آن کوو. سټارټ شیرینګ ووهو تر څو موږ خپل کیمرا آن کو. دلې د سټارټ ویډیو اپشن ووهو. ګورو چې کیمرا آن سوله. دغه سپین وایټ بورډ دی چې پر دې باندې استاد یا هم شاګرد لیکل کوي. په دې اپشن سره موږ کولی سو خپل مایک یا هم سپیکر بند کړو او یا هم خپل ویډیو بند کړو. پر وایټ بورډ باندې شاګرد هم لیکل کولی شي. تاسو ګورئ چې پر وایټ بورډ باندې هیڅ اپشن نشته د لیکلو د شاګرد دپاره. دا په دې خاطر ځکه استاد شاګرد ته اجازه نه درکړې تر څو لیکل وکړي. شاګرد هغه وخت لیکل کولی شي کله چې استاد اجازه ورکړه. تاسو ګورئ چې استاد شاګرد ته د لیکلو اجازه ورکړه. دی کولی شي چې پر وایټ بورډ باندې لیکل وکړي په مختلفو رقمونو سره، په مختلفو رنګونو سره چې موږ دلته کولی سو کلم شیپونه هم استعمال کړو او یا هم موږ کولی سو چې د خپل کلم اندازه انتخاب کړو او یا هم رنګونه انتخاب کړو. په اخر کې کله چې تاسو غواړئ د کلاس څخه ووځئ نو دغه 3 ډاټس ته راځئ. په اخر کې لیو میټینګ لیکلی دی. تاسو دغه اپشن وروهئ او تاسو له کلاس څخه وځئ. TeachTeam.online ستاسو د خوښې زده کړې ستاسو په خپل کور کې.